وروستیو راپورونو کې داسې اوازې خپرې شوې چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان د ملي ټیم له 20 اوریزې کپتانۍ وروسته او احتمالي استعفا یې هم ورکړې ده. داسې اوازې ښایي د ځینو نړیوالو ټیمونو سره لوبه وکړي، خو حقیقت څه دی؟ نن به د راشد خان راتلونکي امکانات او احتمالي لوبې در سره شریک کړو. ویډیو تر پایه وګورئ، ممکن حیران وکړي. راشد خان غواړي کوم ملي ټیم ته ولاړ شي او د افغانستان نه یې ولې استعفا ورکړه؟ راشد خان یې ولې له کپتانۍ لرې کړو؟ دا زور د چا و او کوم جرم یې کړی دی؟ د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې باور ټي وي چینل مو په درنښت سبسکرایب کړی وي. راشد خان د افغانستان د 20 اوریزې ملي ټیم یو له مهمو او مشهورو ستورو څخه دی چې په نړیواله کچه د 20 اوریزو سیالیو له غوره بالرانو څخه شمیرل کیږي. د هغه مهارتونه، سلو توپ اچونه او د ویکټو اخیستلو وړتیا د ټیم لپاره ارزښتناکه دی. وروستیو اوازو او راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ښایي د افغانستان ملي ټیم څخه د احتمالي استعفا وروسته په نړیوالو لیګونو او نورو ټیمونو کې لوبه وکړي. هغه ټیم چې راشد خان ورسره لوبه او علاقه لري داسې ښایي چې د افریقا ټیم لپاره یو مهمه لوبه هم ترسره کړي، خو تر اوسه پورې کوم رسمي اعلان نه دی شوی چې په رښتیا هم راشد خان غواړي د سویل افریقا ټیم ته ولاړ شي. کرکټ شنونکي یادونه کوي چې دا ډول خبرونه اکثر په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي او تر رسمي اعلان پورې باید یوازې احتمالي ګڼل شي. هغه لوبغاړي چې نړیوال لیګونو کې برخه اخلي معمولا د خپلو ټیمونو سره د قرارداد شرایطو له مخې حرکت کوي او راشد خان هم له دې اصولو مستثنا دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو او تازه او مهمو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر.